به د شپې 8 بجې رادیو افغانستان خبر توجه وکړئ خبرونو ته نطاقان لیلما صبري جلالي خبرونو لنډې محترم نجیب الله نن د ګلخانې په ماڼۍ کې سویډنۍ خبریال د مطبوعاتي مرکې د ترسره کولو لپاره ومانه د ولسي جرګې کمیټې افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله نن د غرمې وروسته د جمهوري ریاست د ګلخانې په ماڼۍ کې سویډنۍ خبریال سیرالیسن د مطبوعاتي مرکې د ترسره کولو لپاره ومانه. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکوي چې محترم نجیب الله د هېواد د سیاسي پوځي حالت د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق او د هغې د بریاوو او د افغانستان د جمهوریت د سولې د پیشنهادونو په ارتباط د دغه خبریال پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د جمهوري ریاست دفتر خبر راکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله د افغانستان د جمهوریت د اساسي قانون د 15 مادې د 2 فقرې سره سم پر عایداتو د مالیاتو د قانون 14مه ګڼه ضمیمه په 4 مادو کې چې د اضطرار د حالت د اعلان په باب د 1320 کال د دلوي د میاشتې د 10 نیټې د 1409 ګڼه فرمان د ورسپارل شویو باکونو له مخې د افغانستان د جمهوریت د وزیرانو د شورا د 1318 کال د اسد د میاشتې د 15 نیټې د 182 مسودې په ترتیب شوی توشیح کړه. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د پانامې د جمهوریت د جمهور رئیس جلال المآب فرانسیسکو رودریګیز بودا په نامه د هغه هېواد د ملي ورځې له امله د مبارکۍ پیغام پانامې ته مهر شوی دی. په پیغام کې زړه له کومې مبارکیو د څرګندولو په ترڅ کې باور څرګند شوی دی چې د دواړو هېوادو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د دوستۍ او متقابل احترام په بنسټ او د نړۍ د سولې په ګټه زیاتې ټینګېږي. د ترانسپورټ د وزارت هغه شمېر منصوبینو ته چې زموږ د هېوادوالو د اړتیاوړ موادو په لېږدولو کې وړتیا ښودلې وه نن به صدراعظم د لومړي مرستیال محمود بریالي په واسطه د جمهوري ریاست نښانونه او مډالونه ورکړل شول. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال رپورټ راکوي په هغه غونډه کې چې له همدې امله د ترانسپورټ د وزارت په تالار کې شوې وه د ترانسپورټ د سپکو صنایعو او خوراکي موادو د ملکي هوانوردۍ وزیرانو او د ترانسپورټ د وزارت کارکوونکو او ډرایورانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د ترانسپورټ وزیر خلیل الله زموږ د هېوادوالو د ضروري مالونو د لېږدولو په کار کې د دغه وزارت د کار او فعالیت په ارتباط څرګندونې وکړې او وروسته د دغه وزارت 6 تنو مخکښو کارګرانو او کارکوونکو ته د نښانونو او مډالونو د ورکولو په باره کې د جمهوري ریاست فرمان ومنظور شو. ورپسې د صدراعظم لومړي مرستیال په یوه لنډه وینا کې د دغه وزارت منصوبین د هېواد په اوسنیو شرایطو کې د خلکو د اړتیاوړ موادو د لېږدولو په کار کې خپلو دندو ته زیات متوجه کړل. د ترانسپورټ وزارت یو خبرځای وویل د 1514 دولتي موټرو او په خصوصي برخه کې د 1815 موټرو په درلودلو سره د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هېواد د بندرونو څخه د خلکو د اړتیاوړ 150,102 ټنه مالونه یې لېږدولي دي او د روان کال د دویمو شپږو میاشتو په ترڅ کې د خلکو د ضروري موادو د انتقال په ارتباط مشخص پروګرامونه یې برابر کړي دي. د صدراعظم لومړي مرستیال محمود بریالي نن له غرمې مخکې د خپل کار په دفتر کې د سیوالو واصل ویش پروسو په مشرۍ د شوروي اتحاد د همکارانو د دولتي کمیټې له هیئت سره چې اوس د افغانستان د جمهوریت د پلان وزارت په بلنه کابل ته راغلی دی وکتل. په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د پلان وزیر سلطان حسین هم حاضر د شوروي اتحاد د اقتصادي همکاریو په باب چې د افغانستان د جمهوریت په بېلابېلو بنسټونو کې خبرې وشوې. د صدراعظم مرستیال سید امان الدین امین نن له غرمې مخکې د شوروي اتحاد د پلان جوړولو د دولتي کمیټې له هیئت سره چې د ولود وسیلوویچ پروسوف په مشرۍ د افغانستان جمهوریت د پلان جوړولو د وزارت په بلنه کابل ته راغلی دی د خپل کار په دفتر کې وکتل. په دې کتنه کې د تجارت صنایعو او مالي څانګو او د خصوصي څانګو د فعالیتونو د پراختیا او د خصوصي سکتور د پروژو د استفادې او د تخنیکي سندونو د بشپړتیا په کار کې چې د شوروي اتحاد د 50 میلیونو روپیو د کریډټ په استفاده جوړیږي د چټکتیا په باب د شوروي اتحاد د همکاریو او مرستو د پراخوالي په باره کې خبرې وشوې. د کرنې او ځمکو اصلاحاتو وزیر انجینیر محمد غفران نن د خپل کار په دفتر کې د بلغاریا له تجارتي مستشار کوټي سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواو او بادام باغ د چرګانو غویانو د پروژو د ګټې اخیستنې او د بګرامیو په پروژه کې د چرګانو د نسل اخیستنې د چارو په باب خبرې اترې وکړې.
د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پایندوی د ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان د سفیر او استازي نسیم احمد د څرګندونو په وړاندې چې پرون یې په نیویارک کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې کړي دي د باسار افراطي اژانس په خبریال د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: د سیاسي پوځي حقایقو او هغو پرمختیاو په پام کې درلودلو سره چې د شوروي اتحاد د پوځي کڅوړه ستنېدو وروسته منځته راغلي د نړۍ له 3 یا 4 هېوادو پرته ټول هېوادونه د افغانستان د حالاتو د سیاسي اوارۍ او د خبرو او ډیالوګ له لارې په هېواد کې ټول د تأمین پلوی کوي. دغه ګرایشان په بلګراد کې د ناپېلو هېوادو د دولتونو او بیا حکومتونو د مشرانو په نهمه غونډه او هم د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي ټولنې په روانه غونډه کې په پوره روښنایي او وضاحت سره څرګندوي. په هغه پرېکړه لیک چې پرون د افغانستان د لانجې د سیاسي اوارۍ په ارتباط د ملګرو ملتونو په سازمان کې تصویب شو، د نورو تجویزونو په څنګ کې په افغانستان کې اړوندو اړخونو ته سپارښتنه شوې ده چې جګړه بنده کړي او خبرې پیل کړي. پاکستان چې په خپله یې دغه پرېکړه لیک ته رایه ورکړې ده، اوس یې د نړیوالې ارادې او نظر خلاف د افغانستان جمهوریت د قانوني دولت په ضد غیر واقعبینانه له غرض څخه ډکې او د لاسوهنې څرګندونې پیل کړي او ځان ته یې حق ورکړی دی چې د افغانستان د خلکو لخوا چې په خپله د خپل ځان او د خپل هېواد د سرنوشت د ټاکلو حق لري خبرې وکړي او په دې ترتیب یو ځل بیا په ناوړه او څرګنده توګه د افغانستان جمهوریت په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او په سپین سترګۍ سره د افغانستان د خلکو خپلواکۍ او ملي واکمنۍ ته سپکاوی وکړي. اوس چې نړیواله ټولنه د افغانستان په جمهوریت کې د سوچوونکې جګړې بندېدو ته د رسېدو لارې چارې لټوي او د ډېرو معتبرو نړیوالو مراجعو یعنې د ملګرو ملتونو د سازمان له لارې په دې برخه کې تصویرونه تصویبوي، نه د افغانستان خلک او نه نړیوال پاکستان یا بل هېواد ته حق او اجازه ورکوي چې په دې برخه کې خپله اراده دیکتې کړي. پاکستان چې د افغانانو په خاوره کې د جنوب د موافقه لیکونو په نقض کولو او د ورور وژنې جګړې ته دوام ورکولو سره د افغانستان په جمهوریت کې د جګړې وینو تویولو او ورانکارۍ د پای ته رسولو او د افغانستان د مسألو د سوله ایز حل په اصلي خنډ بدل شوی دی. تل یې هڅه کړې ده خپله نړیواله ګوښهتوب د افغانستان د مسألې په وړاندې په چغو او تبلیغاتي نارسورو سره پټ کړي. دا ځل یې هم غوښتي دي د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي ټولنې په 44مه چې د افغانستان د مسألې د سوله ایز سیاسي حل لپاره د ټولو نړیوالو د هیلو څرګندوی او د پاکستان د ارادې او نظر خلاف دی، په خپلو دغو د دښمنیو په څرګندونو سره خپل مخالفت او نارضایت څرګند کړي. د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان د استازي دغه له غرض څخه ډکې څرګندونې په جدي توګه محکوموي او هغه د افغانستان د مسألې په وړاندې د پاکستان د ستړیا او ګوښهوالي او د استحصال څرګندوي او په افغانستان کې د جګړې او وینو تویولو د دوام لپاره د هغه هېواد د تمایل څرګنده نښه بولي. د ژنیو د موافقه لیکونو او د لومړۍ ګڼې سند له دویم مادې نه د فلسطین شپږ مورده څرګندې سرغړونې نن د غرمې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت د 896 او 809 یاداشتونو په ذریعه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیات د دفتر پاملرنې ته ورسول شوې. د بهرنیو چارو د وزارت په یاداشتونو کې د ژنیو د موافقه لیکونو له مفرداتو نه د پاکستان د څرګندو سرغړونو په باب په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو د هیات دفتر ته دقیق او هر اړخیز معلومات وړاندې شوي او غوښتنه شوې چې د ژنیو د موافقه لیکونو د 4مې ګڼې سند د اووم پاراګراف د اټکل سره سم د بهرنیو چارو د وزارت په یاداشتونو کې سرغړونې وڅېړي او نتیجه کې په ډېر ژر ممکن وخت کې اړوندو اړخونو ته وسپارل شي. دولتي جرګې د دایمي کمیسیونونو غونډې نن هم د طرحه شوي پلان له مخې جوړې شوې او د بېلابېلو موضوعاتو په باب یې لازم تصمیمونه ونیول. د تقنین د چارو د کمیسیون په غونډه کې د واټ د ترافیکو د قانون د 15مې مادې تعدیل او د جرمونو د کشف او تحقیق او څارنې د قانون د 15 او 20 موادو د تعدیل او د هغو د تطبیق په قانونیت باندې د څارنوالۍ څارنه وکړل شوه. د دغو مادو تعدیل د عمومي غونډې د غور لپاره د ولسي جرګې دارالانشا ته وسپارل شوې. د ټولنیزو چارو د کمیسیون په غونډه کې د لوګر له ولایت څخه د ازرې ولسوالۍ د جلا کېدو او د پکتیا له ولایت سره د هغې د یوځای کېدو په باب د جمهوري ریاست د 1328 کال د دندې د میاشتې د 18مې نېټې 1438 ګڼه تقنیني فرمان په باره کې خبرې وشوې. دغه موضوع د رایو په اتفاق تصویب
او عمومي غونډې ته د وړاندې کولو په خاطر د ولسي جرګې دارالانشا ته وسپارل شوه. دغه ورځ په دغه غونډه کې د خلکو یو شمېر عریضې وڅېړل شوې او له تصمیم نیولو وروسته اړوندو ارګانونو ته د اجرااتو په خاطر ولیږل شوې. د منځګړیتوب د کمیسیون غونډه د دغه کمیسیون د رئیس کمال الدین اسحاق غني په مشرۍ نن جوړه شوه او د ترتیب شوې اجنډا په موضوعګانو باندې غور وشو. په غونډه کې له وسلوال اپوزیسیون سره د تماس د څرنګوالي په باب خبرې وشوې او لازم تصمیمونه ونیول شول. د خوست په لویه ولسوالۍ کې د هېواد د اصل وسلوال پوځ ګودامونه او قطعې په عمده توګه د خپلو پخوانیو سنګرونو په سمبالښت او ټینګولو بوختې دي او خپلې ملي او د هېواد پالنې دندې په محاربوي لوړ مورال او وړتیا سره سرته رسوي. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګه د وسلوال پوځ د یو واکمن خبرځای له خولې خبر راکوي چې په تېرو 3 ورځو کې د دښمن ګډو ځواکونو، وسلوالو، افراطیونو، پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو د ځواکونو د فشار له امله ونه کولی شول اکټیف محاربوي فعالیت وکړي. جګړه مارانو په درندو وسلو سره د اسماعیل خیلو، تڼیو، یعقوبیو، ځاځي میدان په سیمو د خوست او ګردیز د ښار په ځینو برخو د درندو وسلو ډزې وکړې چې د هغو له امله د جزوتامونو 3 تنه منصوبین او 2 تنه اوسېدونکي ټپیان شوي دي. د دغو جنایتکارو د عملونو په ځواب کې د هغوی د ډزو په سنګرونو د مقاومت په سیمو او د راټولېدو په سیمو باندې د توپچي او هوایي ځپونکې ډزې وشوې چې د هغو له امله د دښمن ګډ پوځ 206 تنه د جګړې له لیکې څخه ایستل شوي او د هغوی 4 بې فاصله توپونه، 6 توغندي ویشتونکي، 8 میله هوانونه په وسلو او مهماتو باندې بار، 2 موټران او 2 میله سپکه وسله له منځه وړل شوې ده. خبرځای زیاتوي چې د ننګرهار په ولایت کې ځای په ځای شوو جزوتامونو او قطعو خپل دفاعي سنګرونه په پرله پسې توګه پیاوړي کړي او لوړ محاربوي احضارات لري. ځینو جزوتامونو او قطعو 2 ورځې مخکې د دښمن د ځواکونو هغه تیری او برید چې د ګردیکس او د حصار شاهي د دوسرکې له استقامت څخه د درندو وسلو له ډزو سره یو ځای د سمرخیلو د لومړي لیکې د پوستو په استقامت پیل کړی و، په ټینګه توګه په شا تنګولې او وسلوالو افراطیونو، پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو ته د سر دروند تاوان اړولی دی. دغه جزوتامونه په ټولو استقامتونو کې په لوړ رزمي مورال سره خپلې دندې سرته رسوي. د دښمن ګډ پوځ په تېرو 3 ورځو کې د سمرخیلو او بهسودو د امنیتي کمربند په پوستو باندې د درندو وسلو ډزې کړي دي چې د هغو له امله د ځواکونو 1 تن منصوب شهید شوی او نور 7 تنه ټپیان شوي دي. د جګړه مارانو د جنایتکارو عملونو د شنډولو په خاطر د هغوی سنګرونه د توپچي او هوایي ریزمریز کوونکو ګزارونو لاندې نیول شوي چې د هغو په نتیجه کې د دښمن 146 تنه د جګړې له لیکې څخه ایستل شوي. د هغوی د وسلو او مهماتو 30 ډیپوګانې، 1 بې فاصله توپ، 1 میل هاوان او 2 میله ډول ډول سپکه وسله له منځه وړل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په ولایت کې جزوتامونو او قطعو د ذاکر شریف د کلي په جنوب ختیځ او د خوشاب په کلي کې د پاکولو عملیاتو ترسره کړل چې د دغو عملیاتو له امله د وسلوالو افراطیونو، پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو 522 ټینګ سنګرونه، 296 بلندازونه او 4 کیلومتره ارتباطي خندق له منځه وړل شوي دي او د هغوی د بې فاصله توپ 600 ګولۍ، د توغندي ویشتونکي 600 ګولۍ، 500 د هاوان ماینونه، د کلاشینکوف 200 صندوقه ګولۍ، د زیکو 150 صندوقه ګولۍ، د داشکي 80 صندوقه ګولۍ، د 70 ملي متري توپ 200 ګولۍ، 1 میل داشکه، 2 میله هاوانونه، د وسایطو ضد 20 ماینونه، د پرسونل ضد 200 ماینونه، د ډولو وسلو د پاسه 100 ګولۍ او 280 د ریاکټیف توغندي لاسته راغلي دي. د هېواد له بهر څخه زموږ د هېوادوالو د راستنېدو په لړ کې د 300 تنو په شمول 55 کورنۍ په دې وروستیو وختو کې له ایران نه د فراه ولایت ته راستنې شوي دي. زموږ دغه هېوادوال چې د فراه ولایت اوسېدونکي دي د دولت د لازمو مرستو له ترلاسه کولو وروسته په خپلو کورونو کې ځای پر ځای شول. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې پرون د نظر په یووالي او بېل رایې اخیستنې د افغانستان د حالاتو او په نړیوالي سولې او امنیت باندې د هغو د اغېزو په باب یو پرېکړلیک تصویب کړ. دغه پرېکړلیک چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د 44مې غونډې د رئیس لخوا طرح شو، د افغانستان د مسلې د هر اړخیز سیاسي حل په لاره کې
د یو مهم ګام په توګه د افغانستان په باب د ژنیو د پریکړه لیکونو په اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د ژنیو د موافقه لیکونو په اساس له افغانستان څخه د شوروي سرتیرو د پوره ستنېدو هرکلی وکړ. پریکړه لیک له ټولو مربوطو اړخونو څخه غوښتنه کوي چې د ژنیو د موافقه لیکونو مندرجات او ګټې په ژوره توګه په پام کې ونیسي او د سیاسي هر اړخیز حل د دښمنیو د پای ته رسولو او د سولې د تامین د ژر ترلاسه کېدو په باب د ضروري شرایطو د منځته راوړلو لپاره چې د افغاني مهاجرینو داوطلبانه ستنېدل ممکن کوي کار وکړي. دغه راز پریکړه لیک د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په خاطر د افغانانو ترمنځ د خبرو د چټک حل کېدو په لزوم ټینګار کړی او د ملګرو ملتونو له سرمشي څخه غواړي په دې هېواد کې هر اړخیز حل چټک کړي او هغه ته اسانتیا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په افغانستان او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ښو هڅو له د ژنیو د موافقه لیکونو په تطبیق کې د هغه د فعالیت له امله مننه وکړه او څرګنده کړې ده چې دغه هیئت باید له دغو اسنادو سره په پوره سمونتیا خپلو دندو ته دوام ورکړي. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د متحده سوسیالیست ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي او د دولتي شورا رئیس ایګون کرینز د دواړو هیوادو د پرمختګونو او د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند د 28مې کنګرې او د آلمان متحده سوسیالیست ګوند د 12مې کنګرې لپاره د تیاریو په باب معلومات تبادله کړل. هغوی د همکارۍ د اغیزمنو بڼو د لټولو او د خپلو همکاریو د پراختیا په لاره کې د ټولو پاتو خنډونو د له منځه وړلو په ضرورت او د خپلو اقتصادي مناسباتو په زیات اهمیت ورکولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو د امنیتي او همکارۍ د موضوعاتو په باب په تفصیل سره خبرې وکړي او د اروپا د سرتاسري بهیر د پرمختګ او د وسلو د له منځه وړلو او اقتصادي او بشري مسألو په باره کې د دغه بهیر په چوکاټ کې د ترلاسه شویو موافقو د تطبیق پلوی وکړ. ګورباچوف او کرینز د همکارۍ ملي واکمنۍ ته د درناوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې په اساس د نړیوالو ستونزو د حل په باب له ټولو هیوادونو سره د همکارۍ په باره کې د خپلو هیوادونو په غوڅ تصمیم ټینګار وکړ. دواړو مشرانو په اروپا او د نړۍ په نورو سیمو کې د سولې او امنیت په خاطر د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت او فدرال آلمان د جمهوریت ترمنځ د همیشنیو برابرو او ښه ګاونډیتوب د مناسباتو په اهمیت ټینګار وکړ. ګورباچوف د شوروي اتحاد په دغه نظر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د آلمان په ډیموکراتیک جمهوریت پورې ټولې مربوطې موضوعګانې یوازې د دغه هیواد په پایتخت کې فیصله کېدای شي. خبرې اترې د بشپړ تفاهم، صراحت او صمیمیت په فضا کې وشوه. د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ادوارد شوارتناسي او د یوګوسلاویا د بهرنیو چارو د وزیر بوتمیر لونکار خبرې اترې پرون په ماسکو کې پای ته ورسېدې. دوی د نړیوالو حالاتو په بنسټیزو برخو کې هر اړخیزې خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ستراتیژیکو یرغلیزو وسلو کې 50 کمښت، د اټومي ازمایښتونو د محدودولو او د کیمیاوي وسلو د تحریم او د له منځه وړلو په باب په خبرو اترو کې موافقه لیکونو ته د رسېدو په خاطر ملاتړ وکړ. دواړو وزیرانو د خبرو اترو له لارې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ییزو لانجو د سیاسي او عادلانه حل د لارو چارو په ارتباط او د ګټو د توازن او د هر ملت په بنسټ د دوی د لارې د انتخاب په خاطر په اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړې. د یوګوسلاویا د بهرنیو چارو وزیر په بلګراد کې د ناپېرو هیوادونو د دولتونو یا حکومتونو د مشرانو د 9م کانفرانس د پریکړه لیکونو د تطبیق په لاره کې د دغه هیواد د هلو ځلو په باب خبرې وکړې. په خبرو اترو کې یادونه وشوه چې د ناپېرتوب غورځنګ فعالانه هڅې کوي چې د اوسني وخت د اساسي ستونزو په حل کې ونډه واخلي او په نړۍ کې په مثبتو بدلونونو کې خپلواک اوسه ترسره کړي. شوروي لوري له هر ناپېیلي هېواد او د ناپېرتوب له غورځنګ سره د فعال ډیالوګ او همکارۍ د ټینګولو په خاطر چې په کلي توګه مقصد یې په نړۍ کې د یو نوي او عادلانه نظم رامنځته کول وي خپل تیاری وښود. د پاکستان صدر اعظم بېنظیر بوټو وایي چې د هغه هېواد په پارلمان کې د نه باور د پیشنهاد د ماتې خوړلو څخه وروسته په خپله کابینه کې د بدلون په باب احتمال نه ردوي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د نویو انتخاباتو کېدل له امکان څخه لرې ونه ګڼل. دغه راز دوی وویل چې د هغې حکومت د مخالف اړخ د اعتدال خوښونکو او جدي عناصرو سره تماس ټینګ کړی چې د پاکستان په ملي اسامبله کې د چوکیو
د اکثریت د زیاتوالي لپاره هلې ځلې وکړي. هند د روان کال تر پایه پورې له سریلانکا نه د دغه هېواد د 40,000 تنو سرتیرو د بشپړ ستنېدو په ارتباط د موافقه لیک د تحقق په وخت په یو بل اقدام لاس پورې کړی دی. د UNI د خبري اژانس د خبر له مخې د سریلانکا په لویدیځ کې د واتیکالوا له سیمې نه په پوځي تجهیزاتو او وسایطو بار 200 لارۍ د ترینکومالي د سمندري اډې په لور وخوځېدې. د هند د سولې د ساتنې واحدونه به له دغې سمندري اډې نه د هند خواته وخوځېږي. خبر زیاتوي ټول هغه هندي سرتیري به چې له 1980 کال نه را په دې خوا د سریلانکا په لویدیځ کې د باتیکالوا په سیمه کې راغونډ شوي وو ژر تر ژره ستانه شي. لکه څنګه چې د سریلانکا په شمال لویدیځ ایالت د امپارا په سیمه کې د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې په چټکۍ سره د 6,000 تنو په کمیت د یو غونډ په ستنېدو سره دغه بهیر پیل شو. پرون د سریلانکا حکومت اعلان وکړ چې یوه ورځ مخکې په سریلانکا کې د سینهالي افراطي سازمان ملیشو د 4 پولیسانو په شمول 14 تنه وژلي دي. په مقابل کې د هغه هېواد عسکرو د سینهالي ملیشو په 14 تنو ډزې وکړې او د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د ګاندي په سیمه کې ترسره شول د افراطیونو وسلې ولجه کړي دي. له سینهالي افراطي سازمان سره د اوربند د ټینګښت او د تامل او سینهالي ټولو ټولنو ترمنځ د قومي کشالۍ د سوله ایز اواري لپاره د سریلانکا حکومت هلې ځلې تر اوسه پورې ګټورې نه دي بلل شوي. د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت د دولت رئیس کیم ایل سونګ پرون د کمبودیا له پخواني مشر شهزاده نورودوم سهانوف سره په پیونګیانګ کې وکتل. کیم ایل سونګ په هغه مېلمستیا کې چې د سهانوف په ویاړ شوې وه د خپلې وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ کمبودیا به د یو خپلواک سوله دوست بېطرفه او ناپېیلي هېواد په توګه خپله ځمکنۍ بشپړتیا وساتي. د کمبودیا د مسئلې د حل لپاره د سهانوف د هلو ځلو ملاتړ وکړ. سهانوف د کیم ایل سونګ د څرګندونو په ځواب کې د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت د هغو پیشنهادونو ملاتړ وکړ چې د کوریا د بیا او سوله ییز یووالي په خاطر شوي دي. د سوریې د جمهور رئیس مرستیال عبدالحلیم خدام وایي چې د هېواد د هغه پلان په تطبیق کې چې د لبنان د پارلمان د غړو لخوا د عربستان د تایید په ښار کې د دوی له دوامداره خبرو څخه وروسته په لبنان کې د سولې د ټینګېدو په خاطر طرحه شوي لازمې هلې ځلې کوي. خدام چې د لبنان په وړاندې د سوریې د اوسني سیاست طرحه کوونکی دی د المجلې د اونیزې سره په خپله وروستۍ مرکه کې چې په عربي ژبه په لندن کې خپرېږي زیاته کړه دغه پلان په لبنان کې د سولې د ټینګښت په لاره کې یو مهم ګام دی. د څرګنده کړه اوس لبنانیان باید د سایس د موافقه لیکونو د تطبیق لپاره په مینه او هڅه کار وکړي. خدام یادونه وکړه چې سوریه د لبنان له ملي ځواکونو څخه چې د مسلمانانو او د کینو سازمانونو له ائتلاف څخه چې ټاکل شوې ده په لبنان کې د حالت آرامۍ لپاره د عربي ټولنې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي جان الیاسون پرون په بغداد کې د عراق له جمهور رئیس صدام حسین سره وکتل او د هاوی پریس د پیار پیغام ورته وسپاره. په دې کتنه کې الیاسون د عراق جمهور رئیس ته په سیمه کې د خپل نوي ماموریت په برخه کې معلومات ورکړل. د عراق خبري اژانس راپورټ ورکړ په دغه خبرو کې د عراق د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر طارق عزیز هم ګډون درلود. د عراق جمهور رئیس په دغه کتنه کې الیاسون ته د عراق او ایران ترمنځ کشاله کې د دواړو هېوادونو د دریځونو په باب معلومات وړاندې کړل. د الیاسون د ورځنی سفر له دې امله دی چې د عراق او ایران د خواو دریځونه سره نږدې کړي. د خبرونو پای.